د ورځې نه وي خو د شپې راوځي ستا د یادونو قافلې راوځي چې ستا خطونه به پراته وو پکې د هغې جیب نه اوس تسبیح راوځي خلک زما د بزرګۍ قایل شو د یار په مخ باندې دانې راوځي د شرافت ثبوت دا بس دی که نه ښکلي زما په بهانې راوځي د مازدیګر ټیکه زما سره ده شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي او چا چې به درس د زندګۍ ورکوو اوس هغه هم له میکدې راوځي سازش کوونکو کې درمانه یاره بلا اشنا اشنا سحرې راوځي. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم. دا وخت سره معز ولاړ دی چای والا. نوي شعرونه ترې ریکارډ کوم، ډېر ښه شعرونه یې نوي لیکلي دي، راسره واورئ تر اخره پورې او دغه ویډیو شیر هم کوي. یو بل دا راته هم ووایي چې تاسو د کوم ځای نه زموږ پروګرام ګورئ. نو بله خبره مې دا کوله چې زه ځینو ملګرو پسې ګرځم، اکثریت په هغې کې نوي هلکان وي او یا مشران هم وي پکې، خو زه هغه کسان پسې ګرځم چې په سوشل میډیا ډېر شهرت نه لري. زما مطلب صرف ښه شعر راپورته کول دي، تاسو ته در مخامخ کول دي. نو معز سره دا وخت ولاړ دی، د دې نه مخکې په منډایي کې کار کو، نو کار لږ خراب دی نن سبا، نو د هغې نه وتی دی. بیا دې نه پس د چای کار کو، چای هوټل هم کار بند شوی دی، اوس بېروزګاره دی. د سره مې رابطه کوله، 4-5 کسانو سره مې رابطه وکړه، د نمبر بند راته، نو موبایل ورسره هم نشته. نو د دې خبرې مطلب مې دا دی، دا دوره چې زه راتاو شوم د لرې نه، نو چې نو معز عاجز کار روزګار نشته دی، بېروزګاره دی، موبایل ورسره هم نشته، ساده موبایل ورسره هم نشته چې سړی ورسره رابطه وکړي. زه د خپلې وس چې څومره پړ یم هغه به ورسره کوم، خو هغه ملګري کوم چې صاحب حیثیت دي نو هغوی ته خواست کوم په دغه سکرین باندې زما نمبر دی، که تاسو څوم مرسته کول غواړئ معز سره، نو ما سره په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ. ستاسو چې ستا مانت وي نو به زه دته په ویډیو کې انشاءالله راتلونکي ویډیو کې انشاءالله په حواله کوم ستاسو نوم سره. مننه. دا وامې ورئ که نه وي ما چې وکړل ستا دپاره په ځان داسې معلومیږي ما به وژني ارمان داسې. ډېر ښه دی. ما چې وکړل ستا دپاره په ځان داسې معلومیږي ما به وژني ارمان داسې. زما خال به ولې داسې نه وي خدایه تا جوړ کړی مخ زما د جانان داسې. ډېر ښه دی. زما خال به ولې داسې نه وي خدایه تا جوړ کړی مخ زما د جانان داسې. یو دانه خو خلک جرندې پسې نه وړي، تا څنګه وې وړو خدای له زړه کې ایمان داسې. ډېر ښه یاره، بیا ووایه ته. یو دانه خو خلک جرندې پسې نه وړي، تا څنګه وې وړو خدای له زړه کې ایمان داسې. ستا دعا زما لښکر او ختیار دواړو زه ولاړم د جنګ په میدان داسې. ستا دعا زما لښکر او ختیار دواړو زه ولاړم د جنګ په میدان داسې. وسوسه پرېږده د لاس نه دې رانیوي په ما واوړي په دنیا کې شیطان داسې. وسوسه پرېږده د لاس نه دې رانیوي په ما واوړي په دنیا کې شیطان داسې. د تورات او د زبور انجیل خلک خو داسې وو خو په برخه د نبي او قرآن داسې. بیا ووایه دا شی. د تورات زبور انجیل خلک خو داسې وو خو په برخه د نبي او قرآن داسې. چې دی خاندي مونږ یې څنګه تسلي کړو، عجز وکړي بعضې خفګان داسې. ډېر ښه دی یار، ډېر زبردست، ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. لالا وی د دې خلکو د نفسونو مسایلو ګینې ما سره د زړونو وسایلو. څنګه بیا ووایه؟ د دې خلکو د نفسونو مسایلو ګینې ما سره د زړونو وسایلو. تا ته چا ویل چې د په در کې جاړه؟ هغه خدای و چې په یو وخت قایلو. بیا ووایه تا ته چا ویل؟ تا ته چا ویل چې د په در کې جاړه؟ هغه خدای و چې په یو وخت قایلو. چې خبره د عرش پرش د عاشقۍ وه نو رهبر به بیا خامخا بیا جبرایلو. چې خبره د عرش پرش د عاشقۍ وه نو رهبر به خامخا بیا جبرایلو. د ستاینې د جوګه ځان له پیدا که دا خو وسې خلک ځان ته رامایي.
د ستاینې د جوګه ځان له پیدا که دا خو هسې خلک ځان ته رامایلو د زړه کلی ورته شاړو نقصان نه و که د یار نظره جزله مې ځایلو ډېر ښه یار ډېر د زړه ښایسته ډېر کلی ښکلی ورته شاړو نقصان نه و که د یار نظر جزله مې ځایلو ډېر ښه دی یار صحیح وې چې د نورو ناکړدو څه پته لګي صحیح وې چې د نورو ناکړدو څه پته لګي روان به یم زما د ودرېدو څه پته لګي کاروانه مرګ ډاکو دی د نیکۍ بار پکې ویسه کاروانه مرګ ډاکو دی د نیکۍ بار پکې ویسه د ژوند د قافلې د لوټ کېدو څه پته لګي کاروانه مرګ ډاکو دی د نیکۍ بار پکې ویسه د ژوند د قافلې د لوټ کېدو څه پته لګي